شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محترم اللہ جل جلالہ امن والہ دو زین جوړ کړی دي چایو تا جنت وی او غد الله میمان خالد او بل تا دوزخ وی جهنم ته وی او غد الله بندي خالد الله دې موږ تاسو وسات قیامت کې الله جل جلاله فرمایي فریق فی الجنة وفریق فی السعیر یو ډله په جنت کې یو په دوزخ کې. کله چې الله جل جلاله جنت جوړ کو جبرائیل علیہ السلام ته ویل چې تو ورته جنت وګوره او دا نعمتونه چې ولیدو دا نهرونه ولیدو دا د سرور سپینو مکانو کې ولیدو او دا قسم میوجات کې ولیدو نور هغه عرض وکړ چې یا الله ما یقین راځي که څوک پاتې شي ټول خلک به جنت ته لاړ شي ځکه دا جنت داسې ښه ځای دی او داسې د عیش او د عشرت دی او ټول د انسان خواهشات پکې الله دې موږ تاسې نصیب کړي په جنت کې د انسان ورونو ټول خواهشات پوره کېږي څه قسم میوې غواړي څه قسم کپړې غواړي څه قسم بیبیانې غواړي څه قسم سیر سیاحت غواړي او څه قسم سرون هوا یې غواړي یعنی د انسان خواهشات وایي داسې مثال دی لکه سمندر او
د دنیا مثال به دی لکه پیاله نو په پیاله کې سمندر نه راځي د انسان د خواهشاتو سمندر چې دی دا په جنت کې پرې نو دا چې ولې راغی عرض وکړي چې یا الله یقین مې نه راځي که څوک پاتې شي ټول خلق به جنت ته ځار شي ځکه چې زبردست نعمتونه پکې دي عجیبه هوای ده او دا د شنب کې سړی ګرمۍ نه به تنګېږي نه د یخنۍ نه جنتیان چې جنت ته لاړ شي نو بیا یو ملایکه آواز کوي ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا اے جنتیانو تاسې به ژوندي یاستئ تاسې به نه مړه کېږئ لویه خبره خو دا ده سړی به ژوندی دنیا کې چې څومره ژوندی اخر به اخر د ګور بندی اخر به مړه کېږو وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشُبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا او ستاسو پر دا زیره ده چې تاسو به ځوانان یاستئ تاسو به نه بوډاګان کېږئ ځوان به شئ بوډاګان نه پوښتنه وکړه چې ځواني څنګه نعمت موږ ته د ځوانانو په ځان نه پوهېږو بوډاګان نه پوښتنه چې ځواني څنګه ښه نعمت وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا ستاسو پر دا زیره ده چې تاسو به په نعمت کې اوسئ تاسو باندې به کوم تنګي نه وي فقر به نه وي دنیا کې په سړي باندې تنګي راځي یو ورځ په نعمت کې پرد بیا په تنګۍ یو ورځ کې موړې پرد بیا وږی وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُوا فَلَا تَسْقَمُوا او ستاسو پر دا زیره ده چې تاسو به جوړ یاستئ نه جوړه کېږي به جوړواری هم لوی نعمت نو دا آواز به جنتیانو ته وشي او دا الله جل جلاله بیا د دې جنت نه رونو دا زحمتونه تکلیفونه راتاو روژه به نیسي او دا دی چې مونږ به کوې پنځه وخته مونږ ته به پابندۍ سره راځي خوب به پرېږدي بسترې نه به راپورته کېږي په یخنۍ کې به اودس کوې او دا دی چې مال زکات به ورکوي صدقه به کوي مسکین به ناامیده نه لیږي او ناګواري راغله پکې به صبر کوي مریضتیا راغله پکې به صبر کوي دا ناګوار حالات او جهاد به کوي او د دین لپاره به دا دی چې کور بچیان پرېږدي لږې او تندې به برداشت دی دا مشقتونه داسې ترې راتاو لکه سړی چې د هغه باغچې نه ازغېداره سیم راتاو کړي دا چې راتاو نو دا چې راتاو کړو بیا الله پاک ورته بیا وفرمایي چې ورشه جنت وګوره نو بیا چې وکړو ته دا مشقتونه او دا د طبیعت نه خلاف شیونه دا چې ولیده نو بیا یې عرض وکړه چې یا الله یقین مې نه راځي که هېڅوک هم جنت ته لاړ شي ځکه په دې ازغیو باندې به څوک ورخېږي دا خو ډېر مشقتونه باندې پټ الله دې موږ تاسو ته اسان کړي او بیا چې دوزخ یې جوړ کړو نو الله پاک وفرمایي دوزخ وګوره دوزخ یې چې وکړو د دوزخ یې تیاره ده بدبویي ده پکې د دوزخیانو او د زوی او وینې دا د دوزخیانو خوراک دی او د دوزخیان چې وږي شي صاحب ګرم باد د اوبو د سطلونه د ګرمو اوبو نه دا په دوی باندې وڅکول شي نارې او چغې وهي تږي وو دا نارې وهي نو دا ګرم د ګرم زو د وینو دا باټي چې وڅکي کلمې به کته توی شي خدای دې موږ تاسو وساتي او تیږې پکې سوځي او ماران او لړمان پکې دي ډېر بد ځای دی دوزخ سړی د هر فرمانه بعد د دوزخ نه پناه په الله ونیسي نو دا عذابونه د دې دوزخ چې دغه یې کو بعضې خلکو یعنې به په تناره کې داسې
دنا په اور کې د اور په تناره کې به جوش وهي وای دا څوک دی وای دا زناکار خدای دې متاسي وسه او دا د چرونو د دوزخانو دا شونډه به د سپورته لاړ شي دا بل به د خپل لاندې کته لاړ شي او هر وګه به هغه دومره غټه لکه د احد غر دومره غټه وي راکونه به دومره غټه لکه د احد غر دا بدن به خدای غټ وي كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب نو دوی پوستکه چې بدل شي بیا نور پوستکه خدای ور راغونډي د پاره چې عذاب وڅکي كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها کله چې اراده وکړي چې دوی د دې نه لري شي نو خدای تعالی بیرته کې ورغورځي نو دوی بد دی دوزخ ولهم مقامع من حديد وصبن درير سر الله فرمای خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه یو زنجیر دی چې اویا غزه دی په غي وتړی چې د عذاب وخت کې دی ونخوري او خان ونخوري نو دور ډیر بد دی دوزخ او یو ملائکه ده دغه وی کله خندلی نه دي وای دا ونی د خندلی وای دغه دوزخ چې کله الله پیدا کړی دی نه خندلی نورونو خدای دې مونږ ته دوزخ نه وساتي او شیطان مونږ دښمن دی هغه الله ته ویلي چې کله دې خدای وراټو او لعنت یې پې وکړو فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين شیطان ویلی په دې سبب سره چې تاسو ورټلم نو زبا ستا بندگانو ته په سمه لار کې کېنم سمه لار شیطان په سمه لار کې ناست دی او خلبري چې روان شي ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم بیا به د مخې نه ودراشم د شا طرف نه ودراشم وعن أيمانهم وعن شمائلهم نشي طرف نه د چپ طرف نه ودراشم ولا تجد أكثرهم شاكرين أكثر بندگان به ته شاکر ونمو او بعض مفسرین ترجمه کوي ولا تجد أكثرهم مؤمنين موحدين ایماندار به ونمومي او ستاد توحید باندې قائل به ونمومي کفر او شرک به روبنه ایمان د بیمانی ته به روبنه دا شیطان وي الله فرمایل قال اخرج منها مذءوما مدحورا اوذا د دې جنتنا نټل شوی او بدکړی شوی اوذا لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين جهنم بدکم نتانا استاد پیروانو څو چې ستا پیروي کوي جهنم ته به بول نظام محترمو شیطان زموږ دښمن دی د مرګ پورې دی موږ پسې دی دا کوشش کوي چې موږ تاسو ځان سره دوزخ ته بوځي یو روایت کې راځي چې سړی دی روزانه سهار د مخې لسواره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي دا زموږ لوی دښمن دی او بل روایت کې راغلی دی بسم الله ذی الشان عظیم البرهان شدید السلطان ما شاء الله کان اعوذ بالله من الشیطان دا د سبا بیا سره یو وروي په حدیث کې دی مونږ تاسو چې وینچی دشمن لرو توپنچا یا پسکاوزا یا ټوپک ځان سره ګرځوو چې دشمن یونه زمونږ دشمن چې دی شیطان ان الشیطان لکم عدو
فاتخذوا عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. شیطان سای دشمن دے دا په دشمنی سره ونیسئ چې دا سای دشمن دی، دا حقیقي دشمن دی. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. د خپل ټوله رابولي چې دوزخیان شي، دوزخ ته رابولي. او یو روایت کې راځي چې تاسو دا کلمه سلوار وایي: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. سلوار سړی وایي نو تمام رد شیطان نه محفوظ پاتې. شیطان موږ لوی دشمن دی. څلور ساعت دی کوشش کوي چې انسان د دوزخ په لاره بوځي، د حق لار نه ګمراه او د شیطان د خپل په عبادت بلای روان. عبادت تنها دې ته نه وایي چې سړی سجده وکړي، رکوع ورته وکړي. عبادت چې دی دا اطاعت هم عبادت وایي. او بیا شیطان چې دی په قیامت کې به بیا دوزخیانو ته په منبر کښېني. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. کله چې الله پاک جنتیان جنت ته بوځي، دوزخیان دوزخ ته لاړ شي، نو شیطان به په منبر باندې دوزخیانو ته ودرېږي. نو خدای دې سره حق وعده کړې وه چې په ما ایمان راوړئ، ما سره څوک مه شریکوئ او زما نافرماني مه کوئ. ووعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. او ما تاسو وعده کړی وه، زما وعده کې خلاف درشه. ما درته په نافرمانۍ د خدای کامیابي ښودلې وه، په دنیا پرستۍ کې مې کامیابي ښودلې وه، او په نافرمانۍ د رسول کې مې کامیابي ښودلې وه. ما د سره خلاف او زما په تاسو باندې څه حضور خو نه و. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. ما براو پر دا زناو که دا غلاو که دا سود اخره دا دغاو که زردونه بدی پورا شی مسکینی زردونه دا دی دا من با پوسو که په تبلیغی مزا ضروریات دی دا غاری دا دی پوشی گلیان میں در پیشتا دیشتا. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي تاسبق ما دعوت قبولكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما ملامت وي خپل ملامت كي يقول هذا شيء ما ملامت ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. زه ستاسې فریاد رسیم چې تاسې سره څه کومک کوم، نو تاسې نو څه کومک کولی شم. نو بیا به ملامتوي. خدای دې د شر موږ وساتي، دا لوی دشمن. نو د موږ تاسو چې راپورته کېږو نو باید چې موږ سره دا فکر وي چې دا شیطان موږ خطا نه باسي. موږ سره اوس د دینچی دشمن فکر شوي، لیکن د دې حقیقي دشمن فکر اثر نشته. ورونو ساعت چې راپورته شئ نو اول دا وظیفه کوئ چې دا شیطان د محفوظ پاتې شي. دا ډېره ضروري خبره ده. نو زما محترمو دا مې ورته عرض کاوه چې دوزخ چې الله جوړ کړو نو دا جبرئیل سلام ته ورشه دوزخ وګوره، دا بدبویی او سبدات تی او دا تیار
او دا چغي او کوکی او دا پریشانی ورونو د پریشانی مرکز ده دوزخ د عذابونو مرکز ده دا ګرمي او دا چغي وي دوزخان چې وبراکل ډېر مده بچي وي او ملکو ته وي یا مالکو يقضي علينا ربك اے مالک ته بدغه دی واش موږ باندې فیصله وکړي سره ملکی الملكي وتوي ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ملكي وتوي تاسا ويرون نور اغلي پیغمبران نور اغلي تاسا باني آياتنا او دلائل لقدرت الله او دلائل يعني احكامات على اساس بين ولوس قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين لكن كلمات العذاب كافرين ما يساعدنا شو عذيب ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين يا رب من شقاوات وبدبختي غلبوك هم گمراهان الله ورتوي قال اخسئوا فيها ولا تكلمون ديش بدي دوزخي كل شيء سبيب بشان يقول كل شيء سبق الفاظ بولت الله استعمال خدای دې متاسف وسه إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين زماد بندگان یو ډلې دا خبره کوله چې خدای مونږ ته ایمان وړي او ته مونږ ورحمېږي او ته بهترین رحم کوونکی فاتخذتموهم سخريا تاسو په مسخري کولې دا لیوانه دا پاگل نورون حق لا تسرى اختيار کی علاج ممتاز حق اتباع نصیب کی نخابت ربانی مسخری جاہلان بے علم خر فاسقان دا بدر پسی مسخری انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين زما د بندگانو یو ډله چې هغوی ایمان راوړي او د خدای ایمان راوړي فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون تاسو بدوی بری مسخري کولې حتی چې تاسو نه د الله ذکر یې کې دومره په غوب مسخرو اخته شوئ چې خدای یې حالا دی معفیو کی اس زمانہ کم دا ہے چې کوم سړی حق ادا اختیار کی مسخري پر پوس کې خان دی پر پول یہ سړی متاثر نشي إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون واوري ويدو تمانا دا جزا ورکړی دا چې دوی صبر کوو استاد مسخرو باندې او استاد په اجرتونی صبر کوو نن به دوی کامیابی او جنت وشي نن محترم دوی بچی وای او چې وبراکي بیا به ملکی او د ګرمو وو باټي براټه کی سپین براټه کې پروا بچي او کله دې کته به کله لغش يسهر به ما في بطونهم والجلود چرمنه باندې لیکي نو دا جبرائیل السلام چې دوزخ ولیدو ویل خدایا یقین مې نه راځي چې څوک دې دوزخ ته راشي ځکه دا ډېر بد ځای دی جیسے تو بسوک ځان تیار بیانو الله جل جلاله چې ورونو دا خواهشات راتاو کړو او خوبونه ډېر کوه خوشي او په کور کې دې اوسېږه او صاحبه لهو لعب کارونه کوه ساز و سرودونه اورا
او حرام د حلال فرق مکوا او سودونه خورا او رشوتونه خورا او ظلمونه کوا او مونږ چې د سبب کدی ونکو آزاد ګرځا پوښ ظلمونه کوا دا دایر اتاو او دا چې مونږ مکوا روزه منیسا او دا چې غلا کوا دا خواهشات راتاو حرام خورا شراب کا زنا کوا غلا کوا لیواتت کوا دایر اتاو کله چې دا راتاو کو ویل ورشه دوزخ وګوره او چې وې کدرونو په خواهشاتو باندې په شهواتو باندې پټ وو ویل یا الله یقین منې دا دی چې څوک پاتې ټول خلک به دوزخ ته لاړ شي ځکه دې خواهشات نه به څوک ځان نه ایساره نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بشهوات دو جنت چې ده دا په مکاره او په ناګواریو سره مشقتونو سره پټ دی او دوزخ چې ده په شهوات او خواهشات سره پټ دی نظام محترمو جنت چې ده ډېر زبردست د الله تعالی د نعمتونو ځای او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما رأيت مثل الجنة نام طالبها وې د جنت طلب کوونکی مې نه دی لیدلی چې هغه د جنت په شان طلب کوونکی سړی دی ویده شي دی د ارام وما رأيت مثل النار نام هاربها او په مثل د دوزخ نه بل شی نه لیدلی چې دغه ویریدونکی دی او ویده شي نو محترمو مونږ تاسو په دې دنیا کې الله پاک لږ وخت پر را لېږلي وو چې مونږ تاسو داسې کوشش وکړو چې د جنت مستحق وګرځو دا د سورة الرحمن ورونو نعمتونه چې الله تعالی قرآن کې ذکر کړي دي او صاحب داسې یعنې داسې خوري پکې دي غټ غټې سترګې دي او سپین پوسته دي او کأنهن الیاقوت والمرجان یاقوت د مرجان په شان دي سړی دا وایي سړی چرت شي دا به څنګه لاسته راشي زما یاد دی مونږ چې دا تفسیر کاوه دا سورة الرحمن استاد دا به څنګه لاسته راشي زه ورته داسې په چرت کې شم دا به څنګه لاسته راشي نو ورونو صحابه کرام دومره انداز د جنت تذکرې کولې چې د ډېر شوق نه به مړه شو موږ د سترګو نه جنت غایب د جنت دومره تذکره وکړو وایي مدیاس رحمه به داسې دا جنت نقشه راکش کړه چې تاج بس یا جنت ته ګوري مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وصفات هذا جنة چې متقیانو سره واده شوی هغه څنګه دی فيها أنهار من ماء غير آسن دا چې اوبه دي چې بدبویه کېږي نه د دنیا اوبه چې ډېرې ښایسته وي چینجی کوي ورونو خیره نه شي د جنت اوبه نه خیره دي او پیپ مې تر هغه څه بس اشاره ورته کول تر ابدي به وانهار من لبن لم يتغير طعمه او وليدي د شودو هغه شودو چې نه وراني د دنیا شودو خو وراني بیګا ته پاخه مکه سبا ته وراني من یو ځای ټول لو چې لک دک شودو چې حاضراو امر ګور ورې ساتي سبا به شیر چې وګزه سبا وران شي سبا وران شي نو د جنت شودو چې دی هغه نه وراني غوا ته ضرورت نشته چې له غوا وخم کړم د دنیا شودو څومره انسان سرګردانه یو راز کې نورې د دنیا کې چړه شودو شوق لدی وای دا ته شراب د شوق نه ډېر بد دی سړی راته لکه او رښتیا
یو سړي ته ما دعوت ورکړ په تبلیغ کې ما تبلیغ لاشه وایي مولوي صاحب تا د غوا د شړومبو ختم یې نه دی لیدلی چې دا د غوا شړومبې څومره خوند کوي پوه شو دا چې لاسم دا خو په تبلیغ کې چې نه لاسته راشي نو وروڼه دا د شودو شوق چې دی دا وایي د شراب نه هم ډېر بد دی او یو سړي وایي د شودو شوق لره وایي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې هغه د مور شودې چې څښلي دي هغه دې بس دي نور شودو شوق مه کوه دا شودې دي بس نو وروڼه د دنیا صاحب دا دی چې شودې څومره غوا به اخلي هغه پسې بیا واښه به ورته کوي څه به کوي صاحب او یو سړی وایي یار مې د عرض مې د ښځې سره جنګي ښځه وایي دا څه غم دې راوړی دا زما د لاسه نه کېږي زه ورته وایم دا به ته لوست شې دا به سنبالوي هغه ښځه مې پاتاږي نو وروڼه د دنیا شیونه چې دي دا د دنیا معمولي نعمت وایي د مصیبت او د مشقت سره خط وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى كم سړی چې خپل نفس د خواهشاتو نه منې کړي او د الله نه ویریږي نو جنت د مأوا دی سید خدای دې د خواهشاتو د اتباع نه موږ تاسې وساتي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زه په امت باندې درې شیانو ویریږم ضلالة الأهواء واتباع شهوات في البطون والفروج والغفلة بعد المعرفة چې د انسان دا خپل خواهش او دا یعنی عقیده دا غلطه لاړه شي کوم چې دین نه وي دا دین دی کوم چې باندې الله نه راضي کېږي هغه د الله د رضا سبب ګرځولي او بل د نفس او شرمګاه شهواتو پیروي شروع کړي اتباع شهوات فی البطون والفروج دا شی پکار دی شلومبې پکار دی مستی پکار دی پیری پکار دی او څه بدا دی چې خوري پکار دی واګي پکار دی بلانه چې پکار دی دا خاطر زو وایي دغه د پاره بیا چې د پیسې راځي خدای مریض کی شوګر مریض یا د بلډ پریشر دی ناګي خو ټول به بند او دم په کې چې سړیو نورونه دا چې دې مادارو ډاکټر دې بچبا چې صرف دا د پالو کویله وګو بچ کی اب ته ویل چې څه بګل شلومبې کی اب ته څه بیل د گازر وبچ کی نو دا ورته خدای بند کړ نو دا ځکه ورونو چې دا نعمتونه د دنیا چې دي دا په ډیرو پیسو راځي نه راځي یو یو سړی مسکین و او دا چې هغه یعنی دمانه ویل مولوي چې ما باندې هر شي خلګي هر شي هیڅ نه پرې نه ما ته وردا مسکین هر شي او دا زوم مجاوري مالدار او دې پیسې لري په کومه هر شي خو ډاکټران بند کړی نظام محترمو د شهواتو پیروي او بل دا چې یو خدای د بل خدای وکم خوش امون ساده څه وای مولوی صاحب چې بل واده ونه کوم بس ما دې پریشان یم بل واده یو چې بل واده سي پریشان ده او خپل ماشومان ته ای ځان مانو وری نمړ کیږي وری نمړ کیږي دې پریشان چې بل خري شوق لاونه پایو باندې سبب پاګه د خدای برکت ته واچ برکت چې دوکا بس وروره پریشانی سره وو یا بدر باندې کوډ یو کیسه بدا دا غینه باندې پد ما په خپل ګولې څه دا موږ په چې بلغه لوی تاجر دی او پښپاک لکه خدای او پښپاک لکه پکراچي او هغه چې دې سه اوس مثلا ټول پښپاک لکه هوا په نور لګي دي دوه څنګه به ځان لګي دي او چې هغه وکړه او دا چې هغه سره مخالف شو او سه به هغه طلاق ورکړو او هغه چې کوړي بکې ما ترای موري چې د دوام ورکړي چې د کوړي موري باندې کېو او سه به دا بشانه نو چې دا کله دې وکړه ما ته اصله خپو غلط کار دی خو کله چې اوس اخلاص هم څو ګورو بس نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زه بیریږم په امت باندې د پیروي د شهواتو فی البطون والفروج په نس کې او په شرمګاه
او تبلیغ والا ته به وایي چې صاحب یو بله ښځه تا ته پکار چې تعلیم کولی شي کتاب ویلی شي دا ستا ښځه کتاب نشي ویلی پوه شي او صاحب دې کې ترکي واچي صاحب دا تبلیغ دي پاتې یو تاسې به نه پېژانده بلال صاحب د تاور زبردست داعي سړی و په دې ریون کې به اوسېده او صاحب په عربۍ خبرې کولی بل خبره تقدیري بله ښځه وه بله لا دماغ خراب عصبي تکلیف ورته پیش خدای دې موږ تاسې وساتي د پیروۍ د النبي کریم صلی الله علیه وسلم دعا هم کړې ده اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر مني د شهوت بانو دې راګرځي نو سعودي فقیر صاحب سعودي نوراني سکای صاحب او د دنیا سعودي صاحب د یو سعودي دوت کې خو خوندې خرابي سکای صاحب کوي بشي بیرته صاحب هیڅ باندې پوهېږي چې ما کې کوم کمزوري پیدا شوي ده وفيها أنهار من خمر لذة للشاربين او بديك وليد الشراب وشكل خندود تكون دبارا وأنهار من عسل مصفى او بديك جد وليد الشعب صفاء ولهم فيها من كل ثمرات هذا حال قسمي كم يوجد الوش دا غشتك انگور دی خرما دی اور انار دی فاکہت و نخل و رمان انار حرمی ورز من کل ثمرات حرمی اللہ دې موږ تاسو نصیب کړو نو دا دې چې دې لپاره کوشش وکړ ومغفرة من ربهم او بخښنه د خدای تعالی نو الله تعالی جلهونو دا جنت چې ده دا د متقینو پر تیار کړی خدای دې موږ تاسو متقیان نو دا یعنی ورونو دا تقوا ده کنه چې موږ تاسو ورونو د دین لپاره کاروبار پیدو او دین کاروان مقدمه او ورونو شب جمعې ته راشو سیروزه کې ووځو چله کې ووځو او ورونو د امت یعنی تاسو لږ فکر وکړئ کنه دا جلبات کې څومره خلک ګرځي تاسو دې ټول منځونه غریبانو سي دلته تاسو ساده خلک مونږ وکړي چې داخل مونږ څنګه هي څه شتو کولای داسې مونږ داسې کو او بیا چې کوی چې سم ده صداج چې سم ده خیرات چې سم ولا تعجبكم خدای دا په دې مانځ مرشي یعنی رسول خدای صلی الله علیه وسلم سره ولیدو چې ورونو مونږ غلط کاوه ویل که دا په دې مانځ مر شو په دین د محمد علیه السلام مړ نشو په دین مر شو څومره شیره نورونه مونږ تاسو چې دا جمع شوي وو نو مقصد دا دی چې مونږ تاسو لږ بېقراري لکې پیدا شي د امت غم راته ورونو سره پیدا شي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم غم را نصیب شي دې کې شک نشته ورونو چې موږ تاسو انسانان یو او ملائکین یو ضرورت درو لیکن دا ضرورت چې دا مقصود نه دي دا مهم نه دي دا وختي ضرورت دي د دې غم کوي او دا چې د ولګي نه مو ویریږي 50,000 کاله مخکې د ځمکې د اسمان د پیدایش نه زموږ ستاسو روزي زموږ ستاسو بچیانو روزي زموږ ستاسو اهل عاد روزي الله لیکلي په دې یقین وفي السماء رزقكم وما توعدون په اسمان کې ستاسو روزي دا هغه چې تاسو سره وعده کېږي د ثواب او د عقاب
فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون زمان برب دا اسمان او زمکی بن قسمی چه دا خبر دسی حق دا لکه څنګه چې تاسو خبرې کوي لکه څنګه چې خبرې ستاسو خلین راوځي دا ستاسو ورې د اسمان ده پرون د الله پر عزت یقین ولرئ وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ديرو فلدون کی پسند مکشته ده چې خپل روزي په شان نه ګرځي څوک ته روزي ورکي الله يرزقها وإياكم الله ته روزي ورکي تاسو ته وهو السميع العليم او ده اوریدون که ده ده طول اوازونو او ده پوله پحال ده طول مرزقین مانی پوی خیرونو دا چه دا ورون تنزانیه کی او پارک ده ورون 50 کیلومتر که ده او ده در دین خل سیاحت او درازی او ده تنزانی حکومت پا کی اوٹر جوڑ کرده ده او ورون پا دی که چه ده بیا خل سیاحت راشی تخمیناً 50,000 روپی لگیگی ورون اترا بیا تشپا کی پا اوٹر کی او دا اگر چاپر بدی که پارکی ورون زراب دو پشان ده چه غاری ده اغا و حیوانات گردی او زبرا چه ده برگی خریدی او ده چه خیستا سے برگی او غواگانی سے دا غلولو چتونه دی شاتن ریدی او سے دا چتی دا چغار سره ده چه دا سے دمره بخروی دمره مرکی دا سے کفر پتور کرده دی او ما دا سے دا زمریانم کرد او سبدا دا چه خنجیران او دا غرسگان او وسی دمر دا وسی ورونو پندی وی چه دا ازمکه تک سر کری وا ما کسی تو که معلومی سے دا چیه دی وی دا وسی پندی دی چه او دا چه ورونو دا غده پیلان او سه بغاٹ کر پیلان او سه بدا ورونو مزونی دخل والا مچانو دا دیو نا پاساب ما تو گوره تمر روی مخلوق دے ورونو کی مچ باینا خده پاساب کرده دومر والا مچانو نکلو دا او سه بدا گوره دا دا خورا ورسه پراتیشانو او دا چه واکونه سپین سیزه دا واکونه دا چاکاری او دا سپین سیزه واکونه او دا په سرک مونږ رارو د کسله چې هغه د خره بار سره واچي پیدا کی په دې سر کې لوی سره پرته وه ما دا چې دي وایي دا خو د دوی ګندګي ده د دې پیلانو دومره لوی بار یې په سر نو ورونو دغه ته روزي څوک ورکوي وایي که نه او په دې دریاب کې دومره ماهیان دي ورونو لکه دا جومات داسې ګټ ګټ ماهیان دیو ته روزي الله نو ما محترمو من تاسو یعنی تقوا اختیار کو او دا جنت په لار نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دعا کوله اللهم انی اسألک الجنة وما يقرب الیها من قول وعمل جنت دنا غواړم هغه چې جنت سره ونی کې چا قول دی عمل د هر فرض مننه بعد سره درې واری جنت خدای نه وغواړي اللهم انی اسألک اولادی معافیو کی مون خدای عزت المندو کو بس سلام تی اوگدم نم دعایا دا نا تسبیحات پر بندی نکو تسبیحات پر بندی کوئی رو چی فرمون مکا تسبیحات دا رو آیا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاتم معاذ بن جبل توائی واللہ اینی لو حبک المعنی بخلی قسم تظر محبت ترم دا دعا مبر رب صفاتنا اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت بارحال انو تاسو مدار کاو چې مونږ تاسو دا د تقوا لار اختیار چې خدای جنت راکړي وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار زیر ورکا کسانو تی ایمان لوڑے خدای زمون ساسی ایمان نصیب جنت کی دے جنت سبب ایمان دے إنه من يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى كم سر خدات المؤمن ورشي او نیک عمل کوي نو دې لپاره چت لري
اور اصحاب کرام چې ده حقیقي مؤمنان اولئک هم المؤمنون حقا دا حق مؤمنان دي لهم درجات من ربهم ومغفرة ورزق کریم. لیکن بیا ورونو د خپل ایمان په باره کې فکرمند چې خدا زما به خاتمه په ایمان چې کوم نشي. مونږ تاسو چې ده مطمئن یو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورونو رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې په جنت ډیره کړې او بیا ورونو د خپل ځان باندې منافقت نه ویل. ورونو مونږ تاسو كين هذا مخوي هذا خطا دبول نمرنا بس نورون هذا شيء أقول ده إيمان بارك فكر من نورون من تاسو دغه ته تبلیغ بلار کی وضو د ایمان خبرې کوو د ایمان مذاکرې کوو که خدای پاک کی چې خاتمه په ایمان شي. نورون د ایمان د پاره فکر پکار او یو لفظ لیلی پیغمبرانو درون د ایمان دعوت خلق وکړه. یا ایها الذین آمنوا آمنوا یا ایها الذین آمنوا آمنوا اے کسانو چې دعوت ایمان کړی دا ایمان راوړ. څنګه ایمان راوړ؟ لکه څنګه چې اصحاب کرام راوړ. هغه ایمان راوړ. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. حقيقي من عربي كي الله ورسول إيمان راوړي. نورو یو وجود د الله باندې ایمان دی په وجود د الله باندې کله په جهلم یقین او رسالت محمد صلی الله علیه وسلم باندې یو کتاب یقین چې دا حقيقي پیغمبر بالکل بشک لیکن اتباع یو نه نورون ایمان په الله دا دی چې انسان دا یقین ولري چې زما عزت او ذلت کامیابی او ناکامی زما صحت او مرض زما مرګ او ژوند او زما فقر او غنا او زما ولګ او تنده د الله په قبضه کې ده. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. تاذر سدي چې په الله ایمان راوړ. نورو په تبلیغ کې لاړ شي دا موږ ایمان راوړو چې الله زما د بچیانو رب دی پالونکی دی که څنګه ایمان ضرورتونه پوره کوي. الله دې معافیو کیو نن موږ د خپل ځان رب جوړ کړي. موږ وایو که ظلم زما بچیان به وږي شي زما به تږي شي او دا یقین ولري ورونو څومره چې مخلوق ته اهل عیال سپاري ستا اهل عیال پریشان زوم ته دې اهل عیال وسپاره پلار ته دې وسپاره ورور ته دې وسپاره او دا چې وراره ته وسپاره او زوی ته وسپاره یقین که پریشان الله ته چې وسپاره خوشحال الله درته مهربان قدرت والا. نورونو دا په تبلیغ کې تک چې ده دا یعنی دا څه شی ده ایمان ذکر څه شی ده ورونو اګوره شیطان مونږ تاسو ته دا وایي درود ابي هور کې اوسې سره ملاقات وکړ نو زه مینه خبرې ما د قبیله ما سره ولا قصه دي چې دا نه ښه سبا چې تر وایي خیره زه کابل د مدرسې په سبا کابل د مده کنه ته قبیله ما سره لا څه هو مې سره خبرې بیا ونه چې تاب ته څوک چې تاسو ته څوک رسیدي شي تاسو ته څوک رسیدي شي دا ګوره نه اثر دا دعوه کوي چې دې قبیله ایمان دا ډېره خطرناکه خبره. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
خدای فرمایده چې خلک دی چې دوی وایي چې ایمان مې لري په الله او پر آخرت باندې او دوی مؤمنان دي یخادعون الله والذین آمنوا خدای خطا باشي او هغه کسان خطا باشي او حکیم مؤمنان دي وما يخدعون الا انفسهم او نتیر باشي مگر پر ځانونه وما يشعرون او په ځان نه پوهېږي چې موږ پر خطا خدای دې حال موږ تاسې وساتي نو ګورئ شیطان موږ خطا باز تا نه وایي په مؤمن سره چېرته ورونو په قبر کې به خبره معلومي په ځان قدر کې معلومي خدای دې موږ ستاسو ایمان ته خیر کړي او موږ د دې امیان موږ وایي خدای دې مفتو وبخښي مې دا څه وایي اوس پوهېږي ولا خدای دې مفتو وبخښي ځکه نن ایمان د زړونو سم ایمان دی نن عمل صحیح عمل او نو محترمو ټول پیغمبران د ایمان کوشش کړی دی ایمان یو زبردست سپای دی چې انسان ایمان قوي شي نو هغه ته د خدای حکمونه باندې چلېدل اسانه دا یاد لرئ چې انسان د الله په حکمونو باندې د حکومتي طاقت نه نشي چلېدی او ورون دولتي طاقت نه نشي چلېدی بدني طاقت نه نشي چلېدی ورون کوم طاقت چلېږي په ایماني طاقت چلېږي دا یاد لرئ او ایمان چې دی خواري مغیبات ذکر بکئے کہ خدا تعالیٰ نہیں بیان ہے مخلوق نے منافی کہے نورو اور دخبر جانا نبیوں کا تخم کیا نہیں سکھا نہ پیسوں نبیوں کا نہ دکان نبیوں کا نہ مخلوق نبیوں کا نورو کامل ایمان سلیل نصب کی اور ایمان بطاقت بانی پہن دمانسان کی خوشو پیدا کی گی اور نظر نرمی کی اور دعا خود پیدا کی گی اور سڑے صحیح ملک گئی سڑے صحیح ذکر گئی اعمال صحیح یقین ڈال اخلاق خدے نصیب گئی نورون اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین چیزے حقیقی مومنان وہ خدا دغو اتباع متاثر نصیب اورونو دا چې دغه ایمان چې ورونو دغه کیږي ایمان په دعوت سره کیږي دعوت راسي دعوت چلو نو خدای پاک به مونږ ته قوت ایمان راکړي او بیا دعا کوو ورونو په دوه رکعات مانځه بیا خدای مونږ کار کوي دا یقین لرم اوس خو مونږ کوو په مازم زړه مطمئن نه دی چې لا په دې لام کار کېږي په تلاوت زړه مطمئن نه دی چې په دې لام کار کېږي یاره چېرته ملازمت پکار دی چېرته دغه پکار دی نورو دا دعوت تعلیم و تعلم ذکر عبادت خدمت او تلاوت قرآن منځ دا حقیقي اسباب ما اختاستا بل دلیل دارو چې اسباب درې قسم دي اسباب شرعي اسباب فطري اسباب وهمي اسباب شرعي ایمان ان الله مع المؤمنين ان الله يدافع عن الذين امنوا خدای المؤمنان دفاع کوي والله ولي المؤمنين خدای المؤمنان ولده وكان حقا علينا نصر المؤمنين مؤمنان مدد ما باندې مخاطب ایمان دې لوی نسب راغلی او شیطان دا کوي وای سبا ایمان هم سره خو عملونه کمزوري هغه ایمان کمزوري نورون دغه د تبلیغ چې کوم کار دی دا محمد یاسین ګل چاوي دې نوم ته کېدا نورون وې د دې بل نوم نشته دا تحریک ایمانی دی چې تحریک ایمان حرکت راوستل د ایمان خبرې کول نو دا چې سره یو ګټم کولی شي مولانا محمد صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې ګورئ ان الله مع المتقین الفاظ منساسیات او دې معنا هم پوهیږو لیکن حقیقت تقوا د صحابو سره صرف سره ان الله مع المتقین یاد وي په معنا یې پوهیږي لیکن تقوا سره نشته د الله مدد دې سره نشته نورون یو صورت دین دی
یو حقیقت دین دی مونږ تاسو سره صورت دین شته خو د حقیقت لپاره کوشش وکړو چې الله حقیقت را نصیب کړي والعصر ان الانسان لفی خسر زما دې په مازدیګر په وخت مازدیګر قسم وي چې انسان په تاوان کې ټول انسان په تاوان کې إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ده المستثناء آقا سنان چه ایمان دار دی دسم جلد دعوات ایمان کرده یعنی حقیقی ایمان لري د دولت ایمان خاوندان دي او ورسره عمل صالح او ورسره څه کوي وتواصوا بالحق بحق باندې سره د بل وصیت کوي وتواصوا بالصبر او یو د بل سره په وصیت بالصبر باندې وصیت نو دا توانه به نو محترمو مونږ تاسو په دې تل ځان وڅلو تبلیغ سره لار شي نو ناګوار حالات راشي او دا څه به ټول اسباب بند شي بیا چې بعد ملکون ته هدار شي ورونو دا د زیزو مشکلات وګوري دا حکومتونو مخالفت وګوري او سبب دا خلق من دعا ته متوجي شي او الله تعالی جله حالات راوړي چې ورونو سړي د زراو ته اته به شو خدای تعالی خو ته مشته مو خدای ته ولې زارې وکړو نورون دغه کار تاګو او د وومیاشتو تاګو او د څلور میاشتو تاګو د چلا سیروزا یا رونه غشتو او دا جنون تعلیم وګور کې دا ټول ایمانی محنت دی ایمانی خالص یو دې ته دلالم ما شناسم دی نو دا قصه وکړه چې زه په کور کې می ترجمه د پلان زامن مونږ فرهد زامن مونږ ما ته خو چې زه ترجمه ورته کوم ما ترجمه خو دې ورته کړې دا خو ایمان دې نه دی ورته کړی چې په ترجمه باندې انسان ایماندار نه جوړیږي دا یاد صحابه کرام وی تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القرآن وازددنا به ایمانا وی اولا ایمان زکا بیام قرآن زکا او پا قرآن معنی مچی دے پس اگر ایمان جات نورون ایمان خبری بار بار کول او روح المانی لکلی دی و ایمان تشه دے نور یقلبه اللہ تعالی فی قلب العبد و دا یو نور دے چې د بنده په ځل کې علاقات او په سره باندې حق او باطل کې تمیز کوي او د الله په احکاماتو چلیږي نو خدای دې موږ تاسو ورونو حقيقي ایمان نصیب وخت کم دی ورونو نو د تبلیغ ورونو مقصد څه شی دی چې موږ تاسو حقيقي ایمان مونږ کې راشي او حقيقي ایمانونو په ټول امت کې راشي ګورې ورونو دا دې چې الحمدلله اوس ډیر اسباب مهیا دي لیکن تاسو په بازار کې وګورئ ورونو غفلت عام شوی ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم خدای په اساس ضرورتونه او مانته نه ګوري تاسو زړه ته ګوري تاسو اعمال کوي ورونو ظلم چې ده ظلم سخشوي أربعة من شقاء سرور ده بدبختي علامي دي جمود العين نسرق وشواله وقسوة القلب ده سختي وطول الأمل وقدوق مدونة والحرص على الدنيا حرص الدنيا نورون بتبليغ كي دقر إيمان كويس حقيقي وصلاة التعليم بإيمان وي خدای به مؤمنانو کې سات وصلاة کو تعلیم دی اخلاص وی خدای په مخلصینو کې سات نو رښتیا یو چې د ایمان لپاره خوش پکاله کې نه پکاله نو دغه د پاره الله په دار کې وتل او الله فرمایي يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم قرأ بإيمان سر كتاب أي مؤمنان تاسد تجارة رخم يتاسد عذاب أليم الإخلاص تؤمنون بالله يا أيها الذين آمنوا تؤمنون بالله إيمان براولي الله باندي
ورسولی پر رسول د الله باندې د الله په خبرو د الله پر ارشادات یقین ایمان تازه او بڅوکي وتجاهدون فی سبیل الله فمال په ځان سره مشقت د الله په لار کې برداشت کوي جهاد فی سبیل الله ورنه تنها جنگ ته نه وای جهاد فی سبیل الله امام راغب صاحب تفسیر ترجمه کوي استفراغ المسلم وسعه فی اعلاء الحق و انسان مسلمان زور لګول دي انتهایی زور لګول دي په احیاء الحق و ازاله الباطل په ازاله باطل کې بالمال والنفس واللسان فمال او بجبا او نفس في مقابلة الأعداء الظاهرة والباطنة في مقابلة ظاهر دشمن کی او باطن دشمن او باطن دشمن چه نفس و شیطان او ابن قیم رحمه الله په زاد المعاد کې د جهاد دولتیال قسمونه ذکر کړی دي دا ویلي دي چې انسان په نفس او په شیطان باندې غالب وو په هر چا غالب دی او که نفس او شیطان په غالب وو مانده کې سست په ذکر کې سست په جماعت کې سست او ورو احکامات کې سست په تلاوت کې سست او موږ سره ګډ وډ او په غواړي د دشمن نه غالب شو وي دا اشاره سو محاله سو جنون وي دا غلط خبره نو په باطل باندې انسان کله غالبيږي چې د په نفس او په شیطان باندې غالب وي اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین باوجود دی چې په مجلس رسول کریم صلی الله علیه وسلم کې بحاضر و او ورونو دا دی چې هغه وحی تازه به اوریدله ورونو په احد کې یعنی یو د نبی علیہ السلام د حکم نه خلاف دی وشو فتح په شکست بدله شو او بدر کی ټول اسباب قطع عرش کم بس الله توجه او خدای پاس رزق کلتا خدای ورونو فتح ورکړ په غزا د ورونو حنین کې بعض خلکو دا ویلو چې نن خو موږ ډېر موږ 2000 کسان یو او دا حوازن خرج دا خو د 3000 دي بعض خلکو په دې دا کې دروا په دې باندې الله ناراضه شو خدای دې شکست راوستول او تخدید نورونو د الله مدد چې ده د وسلو سره نه ده توپونو سره نه ده ټینکونو سره نه ده تیارو سره نه ده او ورونو دا ده چې بمونو سره نه ده د الله مدد چې سره ده صفات سره ده د الله مدد اعمال سره چې سره ده ورونو وای غنو صفات سره اعمال او یو اسباب د جنگ دي یو اسباب د مدد اسباب د جنگ د کافرو سره مشته اسباب د مدد د مسلمان سره خو چې مسلمان هم راولېږي اسباب د مدد په دغه باندې وي په لغته وي خدای پاک وایي چې ته من ما څه ته رښتیا دې رسول ته مزما د احکام پروا نه کوي غیر نه کوي بدا مخ دی وي نورونو اصحاب کرام ته مصیبت ورسې خو کې ان اولما اصابكم مصيبه قلتم ان هذا مصیبت ته ولې وایي ته کوم ځای رسول قل هو من عند انفسكم تصایب په نفس ورسې نورونو لوی صفت د مجاهد دا دی چې ورونو مسلمان دا دی چې دنیا سپکواله به په نظر کې دنیا سے بھئی میلان نہیں پکی آخرت عظمت پہ نظر کی بھی دا عمار عظمت پہ نظر کی بھی دا اللہ و رسول پہ خبر پہ یقین بھی پامان پانی پہ رون پامان پانی میں یقین اسماء محترمو دا دے چھ اللہ تعالی جنہو مدد چھ دے دا دو سر ندے دا شیان سر ندے دا علامت چې د صفات سره ده اعمال سره کما اعمال چې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په سنت پر عمل دي نورو دا په تبلیغ کې تک دغه د پاره ده چې ټول مسلمانان
صفات والا شي ایمان صفت پکې راشي ورونو او د خشوع والا مون پکې راشي او ورونو د علم صفت پکې راشي هر څه د علم په بنیاد باندې کې د نه جاهل روان او د الله تعالی جل ذکر ورونو ذاکر وي خدای سره تعلق وي الله قرآن مجید کی بار بار فرمائی یا ایها الذین آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون اے مومنانو تاسو دې ساسي مالونه ساسي اولادونه د الله د ذکر غافل نه ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون چاچ دا کارو کو دا تاوانیان ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون چاچ د خدای د ذکر اراده کو غافل شو شیطان د خدای ملګری او دا شیطان د سره او د لارې د خدای نه منې کوي او دوی خیال کوي چې موږ په هدایت سره